په دې که زه جوړېږم درمان د چا دپاره سل زل به ورته ونیسم خپل ځان د چا دپاره مننه. او شعر دی چې ماشومه په سل شوي دي په شل باندې یو څه ماشومه په سل شوي دي په شل باندې یو څه کوم په دې بنګړیو کې تاوان د چا دپاره مننه. ماشومه په سل شوي دي په شل باندې یو څه کوم په دې بنګړیو کې تاوان د چا دپاره. اوس داسې زمانه ده چې هر خوا نفسي نفسي ده. اوس داسې زمانه ده چې هر خوا نفسي نفسي ده. زه بیا هم قتلوم خپل ارمان د چا دپاره. زرګره مزدورکار یم گزاره را سره وکړه زرګره مزدورکار یم گزاره را سره وکړه زرګره درنه اخلم یو پیزوان د چا دپاره. مننه. بل وګوره ملک صاحب د دروغو ګواهیله بل وګوره ملک صاحب د دروغو ګواهیله زه نشم خرڅولی خپل ایمان د چا دپاره. مننه. او د مقطع شعر دی چې د چا د سترګو تور دی او د چا د زړه ټکور دی د چا د سترګو تور دی او د چا د زړه ټکور دی. ای خدایا فکرمند ساتي ودان د چا دپاره. سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مینه ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان. ګرانو ملګرو پښتونخوا د هنرکده ده. د خاورې د سیمې ډېر ستر اتلان فنکاران لیکوالان د هنر حوالې سره زیږولي دي. هغوی د خپل خیال او فکر په ذریعه دلته په خیبر پښتونخوا کې او په ګرده نړۍ کې چېرته چې پښتانه میشته دي یوه ښکلې نامه پیدا کړې ده او دغه سلسله دوامداره ده. ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو معلومه ده چې په دې خپرونه غزلزار کې موږ د خیبر پښتونخوا هغه لیکوالانو سره د هغوی په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو. څوک چې د دې ژبې او ادب دپاره لیواله دي څوک چې د دې ژبې سره او د دې ادب سره مخلصه دي. تل یې دغه کوشش کړی دی چې دې ادب او دې ژبې له ډېر څه ورکړو. هم په دغه سلسله کې نن موږ سره د غزلزار خپرونه کې یو داسې لیکوال ناست دی چې هغه د خپل خیال او فکر په حوالې سره یو مستند شخصیت دی. په پښتو مین دی په دې خاوره مین دی په ژبه مین دی په ادب مین دی. تل یې دغه کوشش کړی دی چې دې ژبې او ادب له د خپلو شعرونو خواږه ورکړي او دغه ژبه نور هم مخ په ترقۍ باندې بوځي. قدرمنو جمرود بکرآباد د ډیم په غاړه باندې ناست یو او دلته زمونږ یو ډېر مستند شخصیت یو ډېر ښه لیکوال بسم الله فکرمند صاحب اوسیږي ژوند کوي. اکثر د دې ژوند چې کم دی دا په مسافرۍ کې خو په موقع راغلی دی او موږ له هم راورسېدو خبرې ورسره کوو شعرونه تېورو دغسې به دغه سلسله روانه وي او سوله نه. بسم الله فکرمند صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی ومنئ. ډیره زیاته مننه غازي نادان صاحب ستاسو د پروګرام غزلزار ستاسو سره څومره همکاران ملګري دي د هغو ټولو یوه نړۍ مننه چې په دومره تنګ لنډ وخت کې مو یو څو لحظې زمونږ کلي له راوړې زمونږ خوا له راوړې او د ادب دپاره هم دغه خپل کوششونه جاري ساتلي نو ستاسو ټولو ډیره زیاته مننه. بسم الله فکرمند صاحب ډېر پښتانه داسې دي چې هغوی تاسو پیژني ستاسو په شعر مین دي خو داسې ملګري به داسې هم وي د غزلزار چې هغوی به تاسو په ړومبي ځلي ني دغه ملګرو دپاره لږ ځان معرفي کړي. زیاته مننه غازي نادان صاحب. زما خپله نامه بسمله خان ده. په ادبي دنیا کې د فکرمند په نوم پیژندلی شم. د جمرود خیبر ایجنسۍ 8 کیلومتره لرې پرته سیمه دا اوس چې موږ چېرته ناستې کوو بکرآباد اوسېدونکی یم او هم په همدې کلي کې ما سترګې غړولې دي. د تعلیم په لحاظ سره لکه د څو نورو کمبخته پښتانو زه هم یو بدنصیبه شخصیت یم. تعلیم مې ډېر نه دی کړی 2-3 جماعته تعلیم مې حاصل کړی دی او د روزې په تکل کې لګیا یو د مسافرۍ په زنګو کې زنګېږو نو هم چې دا چېرته موږ نن ناست یو هم د دغه ځای اوسېدونکی یم بکرآباد. صحیح ده. بسم الله صاحب ته کله پته ولګېده چې دننه په بسم الله کې یو فکرمند هم دی یو لیکوال دی پکې یو هنرمند دی او د زړه ورټکئ. زیاته مننه غازي نادان صاحب. دا شاعري تاسو ته پته ده چې دا خو یو فطرتي شی دی الهامي شی دی. داسې خو په مونږ کې د شاعرۍ هغه جراثیم ډېر د پخوا نه و د ماشومتوب نه و خو چونکې مونږ سره د شاعرۍ څو قسمه دي هغه د اظهار ژبه زمونږ سره نه وه نو داسې واخلې چې د 10-12 کالو په عمر کې به مونږ شعر خوښېدو. په هغه وخت کې ما د پښتو لیک لوست کولی شو. ما د جوشي صاحب یو 2 کتابه یوسف خان او شیربانو دیوان جوشي هغه وکتل او زه که دا ووایم چې جوشي صاحب زما یو روحاني استاد دی نو دا هم سمه ده. نو د جوشي صاحب هغه کتابونه ما وکتل د شعر سره مې ذوق او محبت لیا زیات شو خو چونکې د اظهار هغه ژبه زما ډېره کمزورې وه اظهار ژبه ما شاعرۍ له نه شو ورکولی
د کومې نه چې ما شاعرۍ له د اظهار ژبه ورکړې ده دا د 2014-15 خبره ده. صحیح ده. بلا کاپیانې پرتې دي ستاسو مخې ته. د فکرمند صاحب نوم هم خور دی. خلک توقع د کتاب کوي یو کتاب شته نه، څه وجه ده؟ نادان صاحب د دې خو یو څو وجوهات دي. یوه وجه خو دا ده چې څومره سړی مطلب لیک کوي د دې سره لیک مضبوطیږي. نو زه خو وایم چې زه به انشاءالله دا شاعري چې زما مخې ته کمې کاپیانې کتابونه پراته دي دا ټول زه د پښتنو امانت حسابوم. دا د پښتنو امانت دی زما سره. دا به انشاءالله زه په صحیح طریقه دوی ته وررسوم. خو د وخت سره فی الحال مې د کتاب اراده نشته. ملګري مې زیات تنګوي نو ګورم که هغه مطلب په دې کې کامیاب نشو نو زه خو پخپله زما دا خوښه ده چې زه کتاب چاپ کم خو لږ وروستو. په لږه موده کې یو ښکلی نوم فکرمند صاحب پیدا کو. هسې فکرمند صاحب څه فکر کوئ چې د دې شاته څه راز دی؟ یاره زه خو دا وایم چې بس مونږ خو د دې شي له رازو تاسو غوندې ملګري دي. زیاته وجه خو یې تاسو یې د دغو خلکو په مونږ په خلکو باندې پیژنګلي ده. میډیا ملګري چې کم ستا غوندې کوڅه په کوڅه ګرځي او د شاعر ملګري ورډبوي د هغوی نه مرکه ریکارډ کوي. نور مونږ خو چې دا هغه کوو دا د دې لپاره کوو چې بس د پښتو ژبې هغه خدمت دی. نو زه خو وایم چې مونږ الحمدلله تر اوسه د پښتو ژبې د خدمت سره مخلص یو او تر مرګه به وو. صحیح ده چې شاګرد نشي استاد نشي سړی. دغه چې کومه جمله د دې سره څونه اتفاق ساتي او دغه یو لیکوال نه علاوه داسې څوک دي ستاسو په ژوند کې چې د هغې نه تاسو زده کړه؟ زیاته مننه غازي نادان صاحب. تاسو ته ما ذکر وکړو چې ما شاعرۍ له د اظهار ژبه ورکړې ده. دا د 2014-15 خبره ده او زه په 2006 کې مسافر شوی یم. نو د دغې وجې نه ما ته ډېر زیات تکلیفات و. ما به کتاب کتو، شعر به مې غزل به مې لیکلو، زما به ډېرې غلطیانې هم مې داسې مسند استاد ماته نه دی میلاو چې په باقاعدګۍ سره یې ماته اصلاح کړې وي. نور مې ستاسو په شان د هر ملګري سره غزل شریک کړی دی. پړون تندې په خپل نظر را کړی دی. مسند داسې استاد نه لرم چې څوک دا دعوه وکړي چې فکرمند صاحب موږ ډېر په تکلیف روزولی دی او موږ د ده استاد پاتې شوي یو. زما همدا علي حیدر جوشي صاحب روحاني استاد دی. ټولنې ستاسو په دې سیمه کومه کومه دي او ستاسو کومو کومو سره ناستې کېږي؟ دلته خو مختلفې ټولنې شته دی. د باړه کې هم کېږي، دلته زموږ په دې ملاګورو سیمه کې هم کېږي. زه چې پخپله د کومې ټولنې سره وابسته یم هغه د جمرود پښتو ادبي زلمي او د سرپرست اعلی په حیث پکې کار کوم. فکرمند صاحب یو پوښتنه بله کوم بیا به غزلې ورو. زلمي لیکوالان تاسو وینئ سوشل میډیا سره ستاسو ژور تعلق دی. څومره حده پورې د دې لیکوالانو نه تاسو مطمئن یې؟ ډېره زیاته مننه نادان صاحب. دا څومره زلمي لیکوالان چې دا اکثر ستاسو په شان نور چې څو مخلص ملګري دي د هغوی په واسطه مونږ وپېژندل. زه خو ترې ډېر مطمئن یم. ډېر ښکلی لیکئ، پوخ لیکئ، د خپل عمر نه هم زیات پوخ لیکئ. توقع تې ساتم انشاءالله چې په آینده کې به د پښتو ادب چې کوم دی دا به میراث کېږي نه او انشاءالله مخ په وړاندې به ځي. صحیح ده. ډېره زیاته مننه. ډېر ښه معلومات تاسو د خپل ژوند او فن او شاعرۍ په اړه راکړه. ملګري به دلته بلا ملګري راغونډ هم دي. دی به تې هم ښوونلي، زه به یې هم علم. زمونږ د کیمرې شاته چې کوم ملګري به وي د دې نه وروستو هغې به تې هم ښوونلي. نو څه به وکړو؟ زیاته مننه. د غزل یو څو شعرونه تاسو ته او ستاسو د پروګرام مینوالو ته چې مطلب څه به دا ډول ده چې زیاتې دې وکړو ډېر اشنا زیاتې نه و پکار. زیاتې دې وکړو ډېر اشنا زیاتې نه و پکار. زما او ستا په منځ کې دا سړی نه و پکار. زیاتې دې وکړو ډېر اشنا زیاتې نه و پکار. زما او ستا په منځ کې دا سړی نه و پکار. بچیا ستا په لاسو کې کتاب قلم پکارو. بچیا ستا په لاسو کې کتاب قلم پکارو. بچیا ستا په لاسو کې ټاټکې نه و پکار. مننه. او شعر پکې دی چې تا زه رقیب ولې دواړه یو ځای میلمانه کړو. تا زه رقیب ولې دواړه یو ځای میلمانه کړو. یا زه نه هم پکار او یا دا سپی نه و پکار. مننه. او یو شعر پکې دی چې سپرلی به چې په چا باندې سپرلی و هغه نشته. سپرلی به چې په چا باندې سپرلی و هغه نشته. سږ کال زمونږ په چم باندې سپرلی نه و پکار. او د تا سره خو ستا په شان وړوکی منګی خوند کړي. د تا سره خو دومره غټ منګی نه و پکار. مننه. د تا سره خو ستا په شان وړوکی منګی خوند کړي. د تا سره خو دومره غټ منګی نه و پکار. نشې او تماشې مې فکرمنده ځکه پرېښوې. نشې او تماشې مې فکرمنده ځکه پرېښوې. زما د شخصیت سره دا شی
نو پکار ډیر زبردست ډیره زیاته مننه ډیر زبردست نور وسول فکرمند یو څو شعرونه به وایم د غزل نه وړاندې چې د بل غزل ملګرو بس پشمار راته یو څو سړی پکار دي ملګرو بس پشمار راته یو څو سړی پکار دي سنگر ته سو عدد د شوګیرو سړی پکار دي ډیر مننه او شعر پکې دی چې فطرت می وای پاسه چې شمله می په سر نه وي فطرت می وای پاسه چې شمله می په سر نه وي جرګه ده په جرګو کې د شملو سړی پکار وي مننه فطرت می وای پاسه چې شمله می په سر نه وي جرګه ده په جرګو کې د شملو سړی پکار دي وعده چې کوي هغه د یو بل صف شاته جوړ کړي وعده چې کوي هغه د یو بل صف شاته جوړ کړي زما سره په صف کې نقد تلو سړی پکار دي مننه او یو اخیری شعر دی د مقطع چې دی خط کې فکرمند د زړه راز کې سی لیکلې د خط کې فکرمند د زړه د راز کې سی لیکلې د خط وړو له هستا په جنګلو سړی پکار دي او د غزل مطلب ده چې پدې کزه جوړېږم درمان د چا د پاره پدې کزه جوړېږم درمان د چا د پاره سل زل به ورته ونیسم خپل ځان د چا د پاره مننه او شعر دی چې ماشومه پسل شوي دي په شل باندې یو څه ماشومه پسل شوي دي په شل باندې یو څه کوم په دې بنګړیو کې تاوان د چا د پاره مننه ماشومه پسل شوي دي په شل باندې یو څه کوم په دې بنګړیو کې تاوان د چا د پاره اوس داسې زمانه ده چې هرخوا نفسي نفسي ده اوس داسې زمانه ده چې هرخوا نفسي نفسي ده زه بیا هم قتلوم خپل ارمان د چا د پاره زرګره مزدورکار یم گزاره را سره وکړه زرګره مزدورکار یم گزاره را سره وکړه زرګره در ناخلم یو پیزوان د چا د پاره مننه بلو ګوره ملک صاحب د دروغو ګواهیله بلو ګوره ملک صاحب د دروغو ګواهیله زه نشم خرڅولی خپل ایمان د چا د پاره مننه او د مقطع شعر دی چې د چا د سترګو تور دی او د چا د زړه ټکور دی د چا د سترګو تور دی او د چا د زړه ټکور دی ای خدایا فکرمند ساتي ودان د چا د پاره ډیر زیاته فکرمند صاحب نور عمره تاسو وایي یو څو شعرونه به ووایم او بیا د غزل څو شعرونه چې د محبت جذبه زمونږ نفرت ته ورسېده د محبت جذبه زمونږ نفرت ته ورسېده د یو مهلت خبره بل مهلت ته ورسېده اوس مې د تن نه د خولو په ځای لوګي راوځي ښکاري چې اوس مې نه بیخي شدت ته ورسېده مننه او د غزل څو شعرونه دي چې نوې نه دي یار زړې دي خو بس ښې دي نوې نه دي یار زړې دي خو بس ښې دي او دا د تېر اختر جامې دي خو بس ښې دي نه چا وپوښتلم نه څوک خواله راغلل نه چا وپوښتلم نه څوک خواله راغلل تر مطلبه یارانې دي خو بس ښې دي او پناهي مو شکر جوړه ترې د کور ده فناهي مو شکر جوړه ترې د کور ده ماتې ګوډې دروازې دي خو بس ښې دي او د مقطع شعر را یادېږي چې زه دې هسې پرې دوکه کړم فکرمنده زه دې هسې پرې دوکه کړم فکرمنده مړه دا هم سنت کې دي خو بس ښې دي ډېر ښه فکرمند صاحب کاپۍ له به راشو سمه ده انشاءالله یو غزل به درته کاپۍ نه هم ووایم د غزل مطلب ده چې زه په تکلیف وم مدام د خپل زړګي د لاسه زه په تکلیف وم مدام د خپل زړګي د لاسه او ما له خوب نه راځي بیخي د یو سړي د لاسه او د غره سړی یم نو ما به ښار ته نه راولی د غره سړی یم نو ما به ښار ته نه راولی زما ډوبېږي ساه په ښار کې د لوګي د لاسه مننه او په تول پوره ومه په هر څه کې خو څه وکړمه په تول پوره ومه په هر څه کې خو څه وکړمه پاتې راځمه په هر ځای کې د تندي د لاسه زما نامه دې په ښکاره چې کړله ګل ور باندې زما نامه دې په ښکاره چې کړله ګل ور باندې تردار به رسم یوه ورځ ستا د منګي د لاسه دا چې په ملا مې کمربند ته دی په ولو ټوپک دا چې په ملا مې کمربند ته دی په ولو ټوپک دا زه چې داسې یم دا پنجابي د لاسه او د مقطع شعر دی چې تا که نن ورټو خپل پلار نو فکرمنده واوره تا که نن ورټو خپل پلار نو فکرمنده واوره سبا به ستا هم دغه حال وي د بچي د لاسه ډېر زبردست فکرمند صاحب دغه بلې کاپۍ ته مو سره دغې بلې نه به هم درته
سر شعر وایم جی د مطلع شعر دی چې زاری کوم وا نخل هزار نور زما د سترګو زاری کوم وا نخل هزار نور زما د سترګو سپینېږي ورځ په ورځ در پسې تور زما د سترګو افسوس ښکلیه چې ته د سترګو جنګ کولی نشي افسوس ښکلیه چې ته د سترګو جنګ کولی نشي ضرور به ما ښودلو تا ته زور زما د سترګو مننه او سیلابه د خپل شور به تا ته هېڅ نه ښکارېدلو سیلابه د خپل شور به تا ته هېڅ نه ښکارېدلو سیلابه اورېدی که شوی تا شور زما د سترګو روښانه به تر مرګه وي شمکورې به دا نشي روښانه به تر مرګه وي شمکورې به دا نشي چې اخلي هره ورځ بلا مور زما د سترګو دا ګوره دا په لاره چې د خیاله کوږ روان دی دا ګوره دا په لاره چې د خیاله کوږ روان دی درمان زما د سترګو دی ټکور زما د سترګو مننه او دا اوس د چا په یاد کې شوګیرو کړلې بدرنګې دا اوس د چا په یاد کې شوګیرو کړلې بدرنګې کني صفت کېدو به په هر لور زما د سترګو او د مقطع شعر دی چې منم چې فکرمند زما د سترګو خریدار دی منم چې فکرمند زما د سترګو خریدار دی هغه ساتي د ځان سره انځور زما د سترګو ډېر زبردست ډېره زیاته مننه فکرمند صاحب په اخره کې په یو څو شعرونو باندې ول خپل پیغام هم ورکړي ډېره زیاته بخیر مننه یو پیغام د شعرونو نه وړاندې بیا په اخره کې یو څو شعرونه د شعرونو نه وړاندې زما دغه پیغام مې خاص کر چې کوم زموږ دغه تعلیم یافته طبقه ده دا ځوانان دي نن سبا دوی د انګلیش میډیم سکولونه وایي باور وکړئ چې ډېر زیات تعلیم وي خو پښتو لیکل لوستل نه ورځي هغو ملګرو ته هغو پلارانو ته چې خپلو بچو ته کم سے کم که په سکول کې نصاب کې نه ښودل کېږي دومره پښتو ښودل ضروري دي چې د پښتو لیک لوست به کولی شي او څوک دا پیغور هم نه ورکوي چې پښتون یې خو پښتو نه درځي نو پښتو لیکل لوستل ټولو له ډېر ضروري دي په اخره کې د زاړه غزل نه یو څو شعرونه چې دومره مغروره په خپل ځانو چې توبه وباسه دومره مغروره په خپل ځانو چې توبه وباسه او په ما زاهده دومره ګرانو چې توبه وباسه او تا ته بېلوزه شوم خو زه بېګا په دې رانغلم تا ته بېلوزه شوم خو زه بېګا په دې رانغلم خدای شته چې داسې شړک بارانو چې توبه وباسه د بېوسۍ مېرمنه واخلم اخیستی مې نه شول د بېوسۍ مېرمنه واخلم اخیستی مې نه شول بنګړو نه ډک داسې دوکانو چې توبه وباسه په دې ډېر شکر چې پوره شو کنې مړه به ومه په دې ډېر شکر چې پوره شو کنې مړه به ومه او زما د دومره وخت ارمانو چې توبه وباسه ما ستا د مینې داستان هر ستوري ته واورولو ما ستا د مینې داستان هر ستوري ته واورولو هر ستوری دغسې حیرانو چې توبه وباسه او مقطع اول ده چې د فکرمند ځواني پردیس داسې ایره ایره کړه د فکرمند ځواني پردیس داسې ایره ایره کړه کني د ده داسې دورانو چې توبه وباسه مقطع ثاني ده چې دا فکرمند وګوره اوس څومره شریف سړی دی دا فکرمند وګوره اوس څومره شریف سړی دی چې ماشوم مو دومره ورانو چې توبه وباسه ډېر ښه فکرمند صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم ملګري چې تاسو سره راغلي دي ناست دي د دې هم ډېره زیاته مننه غازي نادان صاحب زه هم یو ځلې بیا ستاسو د پروګرام غزلزار څومره ملګري چې د سره یې د کیمرې شاته څخه زموږ یو خوږ ملګری شاجي ګل صاحب نور چې څومره ستا همکاران ملګري دي د هغو ټولو د زړه نه ډېره زیاته مننه چې په دومره تنګ لنډ وخت کې زموږ خواله راغلی ډېره مننه قدرمنو دا موږ سره د جمرود د سیمې د باکر آباد ښاغلی بسم الله فکرمند صاحب ما ته ډېر زیات خوند واخیستو تاسو به ترې هم اخیستی وي او دغه ده چې د سور او د سرور د رنګ او د نور دغه ادبي محفلونه فکرمند صاحب د چا زړه نه غواړي چې ختم شي خو بیا هم د هرې خبرې یو اختتام یې موږ د وخت پابند یو بسم الله فکرمند صاحب په هغه لیکوالانو کې دی چې دغه یو ناسته هېڅکله هم د ده د ژوند او د فن او د شاعرۍ په اړه پوره نه ده دغه ناستي به بیا هم کېږي او دغسې ډېر لیکوالان د دې خیبر پښتونخوا چې هغه به تاسو سره د دې پروګرام په ذریعه وخت په وخت سره معرفي کېږي تر بلې مرکې مو په الله سپارم ښاد آباد بریالي اوسئ د خدای په امان